د دې آیات څخه الله تعالی د درو ډلو شناعت بیانوي، د هغو بدوعۍ بیانوي. یوه ډله چې وه د نصاراو وه، ډېر د نبي علیه صلات وسلام د وخته څخه مخکې، ډېر کلونه مخکې نصاراو د یهودو سره جنګ کړی و. نو نصاراو پر بیت المقدس و د شام پر دغه علاقه باندې د دوی یو باچا و طیفس نومېدی. په د بیت المقدس پر علاقه چې ده تسلط حاصل کړي پر هغه باندې جابر رسول نو د دوی ځینې ناپوهان چې وه د بیت المقدس اهانت یې وکړ. بیت المقدس مسجد د مسلمانانو هم پخوا اوله قبله د هغه وه، د نورو ادیانو قبله هم د هغه وه. نو دوی د دغه بیت المقدس اهانت وکړي، هلته لمونځګزاران چې وه هغه یې هم سره پسې واخیستل، هغې سره بې حرمتي بې عزتي وکړلې، بې امني یې جوړه کړه. بره خلک لمانځه ته نه سو راتلی د دې بې امنۍ څخه. نو دا یو کار دغه نصارا وو. دوهم کار چې بیا و هغه دا و چې رسول علیه صلات وسلام چې مخکې په مکه شریفه کې اوسېدی، دا خو یوه ډله د نصاراو ده چې ما دوی د دا د مکې شریفه واقع ده، پر دغه منطقه باندې مدینه شریفه واقع ده، دغه بیت المقدس داسې پر یوه خاطر سره واقع که داسې په دا رقم چې و. نو نبي علیه السلام چې به لمونځ کاوه د مکې شریف و دې بغل ته درېدي، لمونځ به کاوه، نو چې بغل ته به ودرېدي، باره د بیت المقدس هم مخته سو، کعبه به هم مخته سوله. ګورې په خبره اوس وکړه، کعبې و دې بغل ته به ودرېدي، کعبه به هم مخته راله، بیت المقدس به هم مخته رالی. داسې عبادت یې کاوه. چې کوم وخت مدینې شریف ته ولاړې، نو مدینه خو دلته وه، باره چې بیت المقدس ته به یې شا کړه، مخکې کعبې ته به یې شا راتله، او قبله خو وه هغه قبله وه چې بیت المقدس و. نو په مدینه شریفه کې 11 تقریبا یا 18 میاشتې دغونه قدر نبي علیه صلات وسلام نو اکثره وخت به د وحي انتظار چې کوه. څه ویو په دغه لمانځه کې خلک راوګرځي، نبي علیه سلام هم راوګرځېدي، خلک هم چې راوګرځي مخې د قبلې شریفې خواته کوي. نو چې هغه مسجد ته بیا که د چا نصیب وشي ورسي، برای د یوې قبلې نقشه ولته لوړه په ګمبد ته کې هلته یې د مسلې شکل ورکړی دی چې معنی پخوا لمونځ دورې کړي، بل د مسلې شکل محراب که اوس بالحاله دې خواته دی، هغه غټ محراب یې دې خواته ورکړی دی، د هغه پخواني زاړه محراب نقشه ولته په بام هغه د ګمبد سره په هغه ځای کې هلته مسله قدر ورکړې ده. نو نیمه یې لمونځ هغه خواته اوس، نیمه یې دې خواته اوس قبله راواوښته. قبله چې راواوښته برای یهودو ویل اوهو اوس یې عجبه چم وکړي، د ګل د نبیانو قبله یې پرېښوله، اوس ده څه ملا ورکه شوه، اریان دي چې اوس څه وکړي. دا رخشندونه یې شروع کړه چې شروع یې کړه دلته ځینې ضعیف العقیده مؤمنان چې دا کمزوري اوس هم شته چې نیمه ورځ دی د مسلمانانو پر خوا دي، نیمه ورځ د بل پر خوا دي، دا راکړي د هغو کسانو په زړه کې څه شبهات یې واچوي چې واقعي نو دا قبله خو د ګور د نبیانو دې خواته و، ده د خپله 11 میاشتې دې خواته لمونځ کاوه، اوس یې بیا هغه خواته کوي. دا خو معلومه ده چې لکه د دین چې یو شی اعتبار لري چې هر وخت یې خوښه سوه هغه کوي. دا شبهات چې راغلي نو د نبي علیه صلات وسلام د مسجد چې کوم جماعتیان وو په هغو کې خامخا کمی راغی. بره دا یهودو به دغه خبرې ډېرې سره کولې، خلکو کې شبهات یې ور اچولې. نو د نبي علیه صلات وسلام د مسجد چې مسجد نبوي ورته وایي، دا مسجد قبلتین نه دا مسجد نبوي چې دا خط د نبي علیه مسجد دی چاته د دغه په جماعت په نظام کې خلل ورته کوه، په دغه خپلو تبلیغاتو، په دې خپلو خبرو چې دې مسلمان ته پسې اري و هغه ته پسې اري و هغه ته پسې اري، شبهات یې هم خلکو ته ور اچول چې ګر سره یې د دینه څخه واړي، دا کار یې هم کاوه او لمونځ کوونکي هم کوموله په دې چم. دا بله ډله وه، دې هم شي د مسجد څخه کوله چې خلک د مسجد څخه منع شول، خو د نبي علیه صلات مسجد څخه منع کوه په زوره کې نه کوله، پټ پټ پسې اري کوه، خلک یې ګرځول د مسجد څخه. دا یې دوه. درېیمه ډله چې بیا وه هغه بیا مشرکان د مکې وو. په 6م کال د هجرت چې نبي علیه السلام د مکې شریف وتړه راله را روان سوه د مدینې شریفې څخه د مکې شریف سره نږدې داسې پر 8 میل اندازه باندې هلته د حدیبیې علاقه د حدیبیه او دغه مقام ته ویل کېږي، ورته ځای ته ویل کېږي. دلته چې راله د مکې مشرکانو ته اطلاع ورله، باره محمد او د هغه اصحاب را روان دي په 1500 نفر کې راځي او مقابله نبي علیه صلات وسلام کړو او موږ د دوی سره دښمني د باید اجازه ورنه. نو مخکې سړی ور واستوه، باره رانسئ پر جنګ سره هلته دوی محاصره ونیسول. چې راله نبي علیه صلات وسلام چې خپلو اصحابو ته وکتل او دا د کفارو مقابلې دا شو، باره
کفار ورته وویل چې اوس خو به تاسې ځئ معلومات اوس چې معنا د دوی قوت ډېر دی او الافاق هم د جنګ اجازه ورله ورنه کړل دلته محاصره سول الافاق نبي عليه الصلاة والسلام ته دا خبره وشوله چې معنا ورسره صلح وکړه پاتې سول پر نیمایي شپه پاتې شي پر کال به قضا راوړي د دې عمرې او اسلحه به پر کال د خیر سره درې څلور ورځې وخت موږ تاسو ته درکوو باره به راسي اسلحه به نه وي در سره فقط به دلته خپله عمره وکړي دغه عمره چې اوس ځانونه ګوري شهیدونه ګرد دا قیدونه او شرطونه ګرد د کفار د خوا ومنل شول اوس که څوک پاتې دي تسلیم شو نه به در سره بیاست حق نه لري چې بوځي زموږ نفر که ستاسې سره تلي موږ در سره ګرځو موږ حق لرو چې در سره بوځي کفارو د طرفه څخه یې ورته وبارل چې موږ ته منلی چې ته رسول الله نو جنګ مو در سره کوه خراب کړه رسول الله خراب موږ رسول الله په دې کاغذ کې نه پرېږدو رسول الله علیه السلام خراب چې رسول الله نه د کعبې دې وګرځوه خو جنګ پر دغه شو ته واځه رسول الله هم زه نه منم نو دا ځای خراب نبی علیه الصلاة والسلام حضرت علي کرم الله وجهه دا خراب کړ حضرت علي ورځه ولاکه خراب کړ چې کړی رسول الله به ما نه وشته کړی دی خراب دا صلح د محمد بن عبد خط خو نبی علیه السلام نو ویلی دغه معجزه او هغه خپل هغه د رسول الله ځای معلوم شو هغه ځای نبی علیه السلام خپل خط کش کې دغه ځای دي زه رسول الله هم یم چې ته مې نه منې زه خو یم رسول الله زه محمد دغه مشرکانو چې نبی علیه السلام د مسجد حرام څخه منع کړي نو درېږ چې محمد رسول الله نبی علیه السلام ته کومې اشی بولې زه خو رسول الله اخلاص هغه ځای ور خراب کړي د دوی سره پر دغه باندې قرارداد وکړل شو په دې شپږم کال باندې د هجرت چې دا صلح د حدیبیې ورته وایي هغه ډله د یهودو وه چې کومه قبله بدله شوه د بیت المقدس په ډله وار ورپسې پیاسه چې هغه نصارا وه چې حمله یې وکړه بیت المقدس یې خرابوه هلته د مسجد څخه خلک منع کړل ذکر د علاقه کې خلک منع کړل چې هغه د جنګ راغلی د جماعتو د لمنځو نظام خراب شو ورته وویل هغه شیان کوي هم یې خلک منع کول دا دوه درېیمه ډله چې هغه دغه مکعب ته راواوښتله هم دوی د نبي علیه السلام د مسجد خلک منع کول باید څنګه لمانځه ته ورځئ چې اوس یې دې خواته کوي په خدای دا څو میاشتې خپله دې خواته کوو نو که دا قبله وای خو واره معلوم دا شریفه باندې جنګ وکړي مکه یې فتح کړه باره دا اسلام شو نو مخه دغه مکه دا حرب د کفارو په سمه کې د طواف څخه یې منع کړي چې عمره دلته رسک بیا نو بل کال نبي علیه الصلاه والسلام باره بیا راغلي وروسته بیا په اتم کال د هجرت نبي علیه الصلاه والسلام لښکرکشي وکړه چې باره د ډېر ظالم ممن تر هغه چا منع چې هغه منع کړي مساجد الله مسجدونه د الافات ان د دې خبرې چې منع کړي یذکر چې یاد شي فيها په دغه مساجدو کې اسمه نوم د الافات تر دې بل ظالم شته چې دی د خدای مسجدونه منع کړي د چا څخه یې منع کړي د دې خبرې څخه چې په هغه کې څوک د الافات نوم یاد کړي ذکر پکښې وکړي وسعا او دغه سړی سعی وکړي کوشش وکړي په خراب په خرابولو کې هغه د مسجدانو د مسجد په خرابولو کې چې معنا څوک کوشش کوي علاوه د دې به بل ظالم څوک یې نشته معنا استفهام انکاري دا څوک د دې ظالم یې معنا نشته عشان چې د دې بل ظالم نشته نو د دې به سزا او بدله شي الله وی اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین اولئک دغه کسان چې د خلک د مسجدو څخه منع کوي ما کان نو مناسب لهم دوی در آنده یدخلو چې دوی داخل سي هغه دغه مساجدو ته الا خو بیا داسې مناسب به خائفین چې دوی بیرېدونکي په خپله د الافات خوف و خشیت پر دوی باندې غالبي دا خو پرېږده وسیله نور څوک منع کوي د ده دپاره شان و شوکت دا مناسب دا وه چې دی هر مسجد ته راتلی د مسجد آداب یې ساتلی په خوف راتلی معنا د الله څخه بېرېدی او دی ظالم پر دا رقم راغلی چې نور څوک هم د ذکر منع کوي چې ولاکې دلته پکښې وکړي ولاکه یې حج راڅه وکړي مسجد حرام ته ولاکه راشي ابو له مسجد نبوي ته ولاکه ورشي ابو د بیت المقدس څخه خلک منع کړل چې معنا دلته بل لمونځونه تاسې نه کوي یهودي د لمانځه څخه منع کول هغه د دوی د وخت دین چې ونو نو الله وایي وما اولئک دا کسان کوم دا منع کوونکي مانعین در یاد ما کان نو مناسب لهم دوی در انده يدخلوا چې دوی داخل سي ها و دغه مساجدو ته الا خو بیا داسې ورته مناسب وشي داخل سي وایي خائفین په داسې حال کې چې دوی بېرېدونکي د چا څخه د الله څخه په ځینو تفاسیرو کې بیا دا رقم وایي چې اولئک نو دغه کسان په دوم تفسیر باندې راځي نه غزین تفاسیر داسې ترجمه کوي چې اولئک دغه کسان چې خلک د مسجدو څخه د الله پاک منع کړي دي ما کان نسته لهم دوی در انده يدخلوا چې داخل سي ها و دغه مساجد و دغه علاقو ته چې مساجد خو کې واقع دي الا خو بیا داسې خائفي سي وبېرېدونکي د مؤمنانو څخه دی باید دلته بیا سم دم برملا ونه اوسېږي الله وایي دغسې پسې واخلي چې بل وخت که راتلئ ستا د وامه به دلته عاجزه کېږي دلته به بیا دی سم د سکونت کې غایبه کېږي د الله څخه
دا دوهمه ترجمه شوه چې د ده خوف به د خدای شي هغې به مه پرېږدي معنی اواره یې کړي د خپلو علاقو تپسې واخلي دوی دغسې بد بد ظلمونه کړي دي لکه د هغه رقم چې وسوله چې یهود د مدینې تپسې واخلسوله ځینې خارجه سوله د مثال په توګه د مکې شریف څخه مشرکان هغسې غایب تپسې واخلسوله بیا که به دی بیا راکې ته راتلي ظلمي به و د مثال په توګه جزیه به پر ده مسلطه وه خائف به و د مؤمنه څه بېردي دواړې ترجمې ستاسې په دین کې راغلې الله یې اول ترجمه څنګه موږ د الله ته کلام وکړه چې خدای وایي د دوی لپاره خو دا مناسب وه چې په دا علاقه کې دوی خپله په خوف ګرځېدی مګر ده خو خپله خوف ویره ونه کړه د خدای څه نه وه بېرېدی دغه یې لا بل رضالت چې نور خلک یې نه ګرځوله او پر دې دوهم تقدیر دا و چې خلک یې ګرځول الله وایي نو د دوی سزا دا شوله چې د دوی دپاره دا د آینده دپاره مناسبه نه ده چې دی به پر دې علاقه باندې فاتح فاتح دلته ګرځي ماته دلته که بیا دی راتلی دی به مغلوب وي د مؤمنانو څه به دی خایف بېرېږي په دې ځای کې نو بیا دی چې پرېنږدي دا یې سزا شوه لهم فی الدنیا خزي الله وایي نو لهم دپاره د دغو کسانو چې د دغو درو مسلو څخه یې خلک منع کول د دوی دپاره فی دنیا په دې دنیا کې خزي رسوایي ده الله په دې دنیا کې به زه رسوایي ورته مقرروم ولهم دپاره د دغو خلکو په آخرت کې په آخرت کې هم عذاب عظیم غټ عذاب په آخرت کې غټ عذاب معلومه ده چې دوزخ دی د دوزخ والا غټ عذاب په دې دنیا کې عذاب رسوایي کوم رسوایي الله پاک وکړي هغه رسوایي دا ده لکه مخکې موږ وویله چې دوی دلته په دې علاقه کې ګرځي خایفین به هغه دا ده چې دلته به دی یا قتل کېږي نو در دغه چې په دې دنیا کې قتل کې مردار هلته پروت دي دغه چې خلک تعبیر لکې وایي مردار کړی نو چې د ده نوم د مردار د دغه والا رسوایي کېږي بل دا ده که دی مردار نه شو نو خو بندي به سرا به ورسره سدرې به مریی خلک به خپل کار دي اخلي بله به خرڅېږي په بازار کې لکه ښه ووایي چې خرڅېږي نو خو دغه یې د کفر سزا شوه الله ورله راواخلي بله رسوایي یې دا ده که دی چیرې مریی نه شي اسلام ښه ورسره وکړي پرېږدي خو جزیه به ورته اواره وایي جزیه راکړه ویلې ګرځه خپل پټ په خپل کور کې خپل دین کوه نور برملا ستا شاعر و قوانین به په دې علاقه کې نه تطبیقېږي په خپل کور کې خپل کفر دې کوه داسې ګرځم مګر وه ټکس پر اواله یې جزیه ځینې اخیسته کېږي په اسلام کې جزیه ورته وایي معنا د دوی میاشتاره جزیه پر دوی مقرره وي پر خان یې یو رقم د معنا ډېر وي پر هغه متوسط یې بیا نور مثلا پر خانانو یې اته څلوېښت درهمه د میاشتې د کال ځینې اخیسته کېږي هغه کسان چې متوسط الحال دي د هغه څخه 40 درهمه اخیسته کېږي هغه کسان چې غریبان مسکینان دي د هغه څخه 12 درهمه اخیسته کېږي پېښ شوي دي چې پلار یې واقعي مؤمن یم هغه چې مؤمن ګای یې مګر بیا هم په هغه د اولادوالي ورپسونه ورسره یې برا وایي ځای شخص کړي ولې دا رقم په خپل کلي کې زما یو څوک په یاد دي چې د هغه زوی دغسې په دا خپلو خودجنګي دغو کې مړ شوی نو برا زوی پلار یې خلکو خبر کړي برا چې رالی زوی پروت هغې ته چارپایي باندې برا ده وویل ور ما به دا خدای ارمان نه کوله چې ترې اوس عملات کړی نو زه تا څه کوم نو داسې به دې خود شخ نو یو څه خلک شخوي نو شخ به دې کوم مګر نور نه نو ولا که یا قادر باید نو زه به څنګه به جهاد کوم لازم د چیش دپاره به جهاد کوم د کوم هدف دپاره ته مړ شو په خوا ته خپل ولدي دپاره مړ شو نو چې هغه مؤمنان یې ما رسوایي یې دغه ده چې پلار یې باره نه خفوي چې مړه مې سي نو یا یې دا رسوایي ده چې بندي یې مریی سي نو یا یې دا ښځو رسوایي ده چې ما باره د دې جزیه ورکړي ګرځه خلک به ازاد ګرځي دی به د دې په کریه باندې په دې خپل په دا څوک چې ګرځي دا خو د کوڅې کریه ځینې وسونه د کور کریه ورځي اخلي د کور کریه هېڅ الله ده چې ته مازې په دې ملک کې اوسېده دغه جزیه باندې وړي دا لکه د ګډۍ کریه سړی دی چې اخلي چې په دا ګډۍ ته کریه د کریه درته غواړم دا رقم نو الله وایي دا د دنیا رسوایي ولهم دپاره د دوی په آخرت په آخرت باندې هماره به د چا او چا په زړه کې شبهې پیدا شي مسجد ته به باره نه راغله الله وایي چې دا داسې څه پکار سجده و خدای ته کېږي که بیت المقدس ته کېږي دا خبره تاسې په خپله په زړه کې هم سره جدا کړئ سجده د کعبې و ډبرو ته کول کېږي که سجده و خدای ته کول کېږي مثلا دا اوس مؤمنان چې دا لمونځ کوي د قبلې و خوا ته مخ ګرځي نو د کعبې شریفې وجه تور پوښ وجه ډبرو ته ور سجده کوو ډبرې ښه د زړه دي پوښ خوا ته د بخمل یو ملکې ور ووایي په هغو کې هغه یې زموارې اخیستې د خپل بخمل ورکړه نو دغه ته ور سجده کوو سجده خو الله ته ده لیکن الله وایي مخکې خواته ګرځوه دا نه معنه چې موږ به سجده کوو سجده ور کعبې ته کوو سجده که څوک و کعبې ته چې مشرک دي خلاص سجده یې خاص و الله ته ده مګر چې الله وایي و کعبې ته مخ ګرځوه دی و کعبې ته ګرځي چې الله ور بیت المقدس ته مخ ګرځوه ده بیت المقدس ته ګرځول مګر په هر صورت باندې سجده ښه ده الله ته خو الله معبود دي کعبه خو نه ده معبود بیت المقدس خو یو مسجد نه دی معبود نو چې دا زه معبود نه شوه الله وایي نو ته په څه شي سره پروښېږې خو عبادت زما حق دی زه درته همدې خواته مخ کوه ما ته سجده کوه سجده الله چې زه درته همدې خواته مخ کوه ته د هغې خواته کوې نو زما په حق کې الله پاک ته ولې سره یې شي یو څو عمر مې د هغه سړي ته امر کړی وي د هغه مخلوق ته مې امر کړی چې مال بیت المقدس وخواته مخ کوئ سجده به مو ماتي نن امر ورته کوم مرم د کعبې وخواته مخ کوئ سجده به مو ماتي نو پر تاسو تکلیف څه شته که دا عبادت د بیت المقدس کېدای د دا ماجد کې کېدای
تا به باره خوا به ده کړی چې ګوره پرون د بیت المقدس عبادت کاوه نن بیا د کعبې عبادت کوي باره به دې چې معبودان پرله جلا شو معبودان کوم دي چې پرله جلا شو الله وایي معبود خو یو دی یا دلته تا مخ ټیټ کړی یا دې خاطر ټیټ کړی معبود خو دی یو دی په دې خبره کېدای شي په دې اسمه دلته الله پاک دې شوی ولله خدای پاک لره المشرق د ختیځ خوا ده والمغرب د لویدیځ خوا ده چې کومې خوا ته مشرق دی لمر راخیږي چې کومې خوا ته مغرب دی لمر کېږي نو مشرق و مغرب یې یاد کړله نو خو هر ځای مشرق په خبرو پوهېږو مشرق د مثال په طور اوس چې لمر راخیږي زموږ دپاره مشرق دی پر دغه ځای چې لمر ولاړ بیا نور ملکونه و هغه خوا ته چې هغو دپاره بیا دغه ځای مشرق دی نو د دنیا هره ذره چې ده د یو ملک دپاره مشرق ده بل دپاره بیا مغرب دی اوس چې لمر پر دغه ځای ده اوس کوم ځای باندې دی ولاړ دی اوس په دنیا کې داسې ځای شته چې پر هغه ځای اوس لمر لګېږي ولې دلته چې پر موږ راخېږي هغو سره یې امیږي زموږ دپاره مشرق دی هغو دپاره مغرب نو یې دا معنا شوه چې د الله پاک دپاره ټوله مځکه ده ګرد کائنات ټوله د الله پاک دپاره دي ولله خدای پاک لره المشرق د ختیځ خوا ده والمغرب د لویدیځ خوا ده څنګه د خدای دپاره ده یعنې ملکن د خدای پاک دپاره ده دا ملک د الله پاک دی ټول هرې خو د الله پاک د ذات توجه تا ته متوجه دی چې هرې خوا ته ته راغله رسول په اینما نه و هرې خوا ته و هر طرف ته تولو چې تاسې وګرځوئ مخان خپل فثم په هغه ځای کې وجه الله د الله پاک مغرب دی چې ټوله دنیا ده ګډه زما لپاره ده چې هرې خوا ته زه مخکې هغې خوا ته زه یم هغې خوا ته زما الله پاک وایي زما نو هغه داسې نه و چې بیت المقدس یې مخ ګرځوه هلته الله پاک اوس سجده ورته صحیح کېدله اوس نو کعبې ته مخکې اوس نو سجده نه ورته صحیح کېږي چې دا اوس سجده وچاته شوه هلته د الله پاک وجهه ده د خدای ټول صفات چې د مثال په طور خدای پاک ګوري غوږ لري خدای پاک سترګې لري خدای پاک ساق لري مګر په دغه ځای کې چې د وجهې څخه هغه مخ نه دی مراد لکه دا زموږ مخ د الله پاک د شانه سره چې ویوم نقول لجهنم هل امتلأت فتقول هل من مزید الله پاک په هغه ورځ په یاد کې چې په ورځ باندې د قیامت موږ دوزخ ته ووایو چې ته په قیامت دي دوزخ به نارې وي چې دی به وایي چې وایي هل من مزید ایا نور نسته نور نسته نور نسته قدم یې داسې قدم دی لکه بیا وایي بلا کیف الله پاک خپل قدم پکې کښېږدي چې نو ته نه ډکېږه دا قدم چې پکې کښېښه وایي وایي چې قط بس بله دی پیمانه شي باب مو ډک شي ګورې الله پاک وایي خصوصتان د خدای پاک واړه لاس خلاص کفار بندګانو په رقم بیا نه قیاسې الله پاک لاس لري د مثال په طور کفار به ویله واللاس د الله پاک هم اوس مغلول دي خدای پاک هم البخیل چې چاته شی نه وکړي لاسونه یې موټ کړه اران موحد چې هغه په دغه ځای باندې مړېږي په دغه ځای باندې ژوند کوي نو الله وایي زما دواړه لاس خلاص په دواړه په دسترخوان باندې مړېږي دا څومره بخیل بخیل خو چې دی خپل زوی یې څکه نشي ځینې کولی دښمن خو یې بیخي نشي ځینې کولی الله وایي زما هغه سخا ده چې دښمن کافر دا بدن نه لري الله پاک جسم نه دی که څوک دغسې وجهه ورته وایي یا دغسې یاد ورته وایي دا بیا جسم دی برابر الله بالله هغې خو د خدای پاک مخ دی مګر دغسې مخ دا د خدای پاک مخ بلا کیف بلا کیف دا معنه چې کیفیت یې زه نشم بیانولی کیفیت یې که ما یلیق بشانې د الله سره مناسب دی نو دلته هم الله وایي مشرق و مغرب ګرده زما دپاره دي چې هرې خوا ته تاسې مخ ګرځوئ هغې خوا ته د الله پاک پر به دغه وایي چې کېږي بالا که دلته که هلته که هلته که تا دا نو څنګه کېږي چې هرې خوا ته زه مخ کړم هغې خوا ته د الله پاک مخ دی الله پاک زما توجه کېږي دلیل یې وایي دا یې دلیل شو علت یې شو وایي ان الله بېشک الله پاک دی واسع علیم واسع الله پاک پراخ دی معنا محیط دی پر دې ټولو شیانو را چارپېره دی علیم خدای پاک د کامل علم خاوند دی فواسع کې دا د ترجمې طالبان تاسو په دې خبره پوهېږي ځینې تفاسیر داسې ورسره دي چې ان الله د دغه الله و دې خوا ته مضاف دی چې ان رحمت الله بېشکه رحمت الله چې دی واسع پراخ دی نو باره دلته دا د خدای رحمت عام کې و ټولو شیانو ته ورغلی دی په خبره خو اوس پوهېږي لیکن ځینې محقق علما وایي هغه وایي نو خو هلته خبره د چا د سجدې خبره چې هرې خوا ته چې مخکې ستا سجده وه الله ته واقع کېږي نو د رحمت ټولې دلته څه کوي نه غواړي درسره دغسې وایي وان الله بېشکه الله پاک دی واسع دی پاک وسع دی په خپله الله وسع څه معنی څه چې جهان څه چې کائنات دی الله تر هغه هم پراخ دی ټول یې راکښیستی په فکر نو چې په توحید ته په دغه داخل کړي هرې خوا ته مخکې دا نه معنی چې الله ته چک شي ولې خو الله پر ټوله کائناتو را واسع سو را چارپېره سو چې هرې خوا ته مخکې هغې خوا ته الله کېږي دغه تفسیر قوي دی باندې ان الله بېشکه په خپله الله دی د رحمت فوق العرش عرش نو څه ته ویل کېږي خصوص حکمت الله پاک په دې ځای کې بیا تاسې متوجه کېدلی طالبانو ډېره ښه نقطه ده هغه دا ده الله پاک بل ځای وایي په قرآن کریم کې چې خدای پاک چې دی فوق العرش پر عرش بالا دا خواته شی نشته نو چې الله تر هغه عرش لا ځان فوق کړي و هاخواته کړي نو د عرش خو هغه فلک الافلاک ته ویل کېږي تر ټول اسمانونو هغه غټ اسمان چې هغه نم اسمان موږ ورته وایي نو هغه نم اسمان پر ټوله کائنات را تښتېدلي که نه دی را تښتېدلي
هغه واخته چې موږ خلاف اول خاطر کې دا په بل ځي خاص آلات متوجه کیږي چې نو اول خاطر کې پر بل نه ځي واسطه شو سره ولګي ان الله بشک علی فاک واسع محیط پر ټول جهان باندې محیط ولي خدای د عرش لا واخ اسمان ته فکر څوک نسب رسیدلای نو دا ګرد جهان د نن اسمان په لرمون کې سو تر نن اسمان او اخته پر هغه باندې علی فاک را چار پیر دي پر هغه حتی کله علی فاک فوق العرش اسمان په ګرد جهان د نن اسمان په ناس کې نن اسمان دی بیا تب دی بیا او مش په جمله دا د اسمان خو ځاتي مګر چې خبره توجه د قبله ده چې اې خاطر ما كان علی فاک پر بل باندې ولي خصوص محيط بطول عالم او عليم الله اذا خبر دار هم يم بس محلما وخشكري هذا رحمه مضاف يستشير جرا سي خبري جدا سجده توخت سبت ده شاكر الاول چې خاطر اذا خبر رسول کیږي نو بل خبر مهم داس هغه ځادي چې کچيري چاته قبله معلومه خو مکلف دي چې وکعبي شریف ته مخګرځي مګر صفته وجه الله اشتباه پیښ شو څوک نو چې پښتنه دي کړي چې کله خاطر قدرت چې اړي خاطر استاد رو ویل تحری وکزمو د کتابو مسله ده فکر واچ قبله به کوم خاطر خپل استاد یې ول قبله یې خاطر ودي غیر خاطر بخاطر د موضوع قبله چې مشت قبله ورک بس دا غو دلیل او که قبله معلومه على فاق دي د فرمای غیر ده مشرکان به ویل ده دا اوس دا اوس اکبر ورته تراډیونی بس دا یوډی په خدای پاک رنګ دی ملای دا د دې عقیده يهود بیا وایي والحضرت عزير عليه الصلاه والسلام دا د خدای زوی نسل اخر د نوې خورا دي شنه سي اکشو هغه د نس اکبر کنه دی دا د دې فادریان دا د دې ملای فادریان په فاسخ پرونه کې بس بیان دا غدي عیسی علیه السلام دی وای مسیح د خپل پلار کړه ولاړی پلار دا رقم ورته خدای پاک ور پلان کړی بازار خبري او کنا سارا را ولاړی حضرت عیسی علیه السلام دا ازما زی بده هم غلط وای ولې زی خو هغه څوک غواړي چې هغه محتاج ضرورت لري ولد اولاد او جبالا کنارینه دي کښل جنات استغام چې زه په سره کایم نو زه څه کوم وقالوا ذي واي قرب مشرك يهودي نصراني ذي واي اتخذني ولدي الله خدای پاک ولدا زي ځان يعني حضرت مسيح عليه السلام دغه اولاد بول الله جواب سم لا خدوار هو کې ځله ولد دي کړی نو ذي واي چې الله پاک ځان ته ولد غوړ کړی ولد معنا په زینو کې ولد څه معنا په اولاد خدای پاک لره ما في السماوات والارض ما هغه ټول شیان دي په السماوات چې په اسمانو کې دي والارض چې په مځکو کې په مځکه کې چې ونسي بالا کوم شی الله پیدا کړی دی الله د فار دی خلقا او د غرقا ملکا د غرقا عبیدا ام د خدای مخلوق ام د خدای پاک عبد او هم د خدای پاک د فار دی چې ملک ام مملوک دی د خدای پاک خپل دی ملک دی اصل تصرف پکې دی هم مخلوق دی جوړ دی د الله پاک او هم د الله پاک د فار عبد دی معنا ده تابع دی معنا الله پاک مولا نو چې خلقن وو او دغه رقم عبیدن وو او ملکن دغه په دې درې سره صفات باندې ټول ما په سماوات الله والارض او ټول شان چې په ځکه کې دغه ټول د چا لپاره دی الله پاک لپاره دام خلقن ملکن او عبیدن په دې درې سره صفات د ځکه شان او د اسمانو شان ټول د الله نو الله پاک مستقیم زه خو دغه لپاره خلق اوسې چې بیا کاسه یم الله وایي چې کوم شي اندز ما په خدمت سبحانه ایمان از ما مملوک جزما په مخلوق یا لفظ خدمت ضرورت نه لري معنا مملوک می جزما د فار عبید دی عبادت کول جزما د فار د مثال په تور دا تابعدار ده او كل دا ټول چې د اسمانو شان او د مزکو شان له هو د خدای پاک لپاره قانتون دی مغلوبون معنا محکوم دي د الله پاک حکم په شي کې چلیږي نظیف بده دا لپاره خپل وښتي ولچې بار په پلانې خبره نه مني د تربره په مقابل کې بزما مرسته وکړي د ورور په مقابل کې بزما مرسته وکړي الله خپل شرم لپاره قانت هم دي قانت دغه من قاد عاجزه ته ویل کېږي چې الله وایي سبس دینه ولا سره ورونه نه کوي که الله پاک د اسمان ته وایي چې ونړېږي اسمان به یو ګړي ته کس یوه ذره ولا که کس یوه دقیقه چې علاوه د مځکې ته وایي پر له ذره سه ولا که دا وایي چې زر نه کېږي په هغه ګړي به ذره سي چې د غرو ته وایي ويوم يكون الناس كالفراش المبثوث أما في سورة درك قراءتي وتكون الجبال كالعهن المنفوش يقرأ الجريكوي وتكون سبع الجبال باغرنا كالعهن المنفوش لك أغا وريش أغا شأن الكرسي وريش دير سروشن يبارم داس لك يوغرز لكم خرافر لبرتاي الله وغرب هذا رقم زراسي يوسليش دليل جمان فتي أغا شوي داشن السيو وريك قد هذا نتشغاله في مخابلك كوان نلري شعر سألا واي أغا سيبكيش نو الله واي شنو ذا شغل قانتي نو زوی څه کوم
زه خو دغه دپاره دی چې دوی کومک ځینې واخلي خو الله وایي ټول شیان په ملک په خلق کې زما دي او ټول شیان له دغه خدای پاک سره قانتون دی قانت معنا عاجزه دي محکوم دي د الله پاک حکم ته اماده دي بل بديع السماوات والارض بديع الله پاک پیدا کوونکی دی پر غیر د مثال سابق السماوات د اسمانو والارض د مځکو ابداع و دغه ته ویل کېږي چې پر ماسوا د مخکې مثال ته چې وکړي یو شی خلق کړي یو صنع ده صنع دا ده چې یو شی ته جوړ کړي که مخکې مثال یې او که نه یو ابداع ده ابداع و دغه ویل کېږي چې مخکې مثال یې هېڅ نه وي چې د هغې نقشې ته کار واخلي هېڅ نقشه نه لري یو شی د ځانه څخه جوړ کړي نو الله پاک د اسمانونو و مځکې چې دي یو بلې نقشې ته کتل نقشه د یو ځای یو چا ورته راوړې وه چې دا په جرمن کې پاس شوې ده دا کیوډې پاس کړې ده دا فلاني انجینر جوړه کړې ده نه دلته انجینر و نه کیوډې و نه جرمن نه لندن نه بل الله پاک دغسې ابداع وکړي د جهان لري نو الله وایي چې زه بدیع د سماوات والارض یم نو زه به زوی ته څه ضرورت لرم چې یو زوی مې درلوده خو چې د خلکو زامن دي هغه الله وایي ما ور جوړ کړي چې خلک په خپله کې هغه هم ما جوړ کړي چې ملکې هم ما جوړ کړي اسمان هم ما جوړ کړي نو زوی به زه څه کوم چې ما ته لوڼ را پیدا کړي یا حضرت عزیر مسیح علیه الصلات وسلام را کش کړي را زامن نو دې ته خو ضرورت نشته بدیع السماوات الله پاک پر غیر د مثال سابق پیدا کوونکی د اسماوات د اسمانو والارض د مځکې دا یې درې څلورم پسې ورته وایي الله پاک وایي واذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون واذا هغه وخت قضى چې فیصله وکړي امرا د یو امر چې الله پاک د یو شي فیصله وغواړي چې ویې کړي نو فانما نه ده بلکې دا رنګه د حسر یې وکړي یقولو د الله وایي د الله پاک په دغه ځای کې قائم کړه د دې خبرې د رد دپاره چې دوی وایي چې اتخذ الله ولدا اتخذني ولدي الله خدای پاک ولدا اولاد نیولي مال چې مشرکان یې ملایکې لونې بولي هغه بل یې عزیر علیه السلام زوی بولي بل یې مسیح علیه السلام زوی بولي الله پاک واره واره منزعه کړي سبحانه بس الله پاک پاکي ده الله پاک لره الله پاک اولاد نه په کومو دلایلو اول دلیل ته وګورئ اول دغه دی بل له ما فی السماوات والارض بلکې الله لره کوم شیان په اسمانو مځکو کې دي هغه ټوله د الله دپاره دي نو زوی څه کوي زوی خو به هغه چا غوښته چې مال مسکین شی نه دی زوی به کومک وکړي دا یې كل له قانتون ټول شیان الله لره قانت دي محکوم ضرورت نشته زامنو وسړو مړو ضرورت نشته کومک ځینې واخلم هغه دا چې زه د یو شي ارفاق کوي زه د مځکو د اسمانو مبدع یم پیدا کوونکی یم د خلکو زامن دا دغه مهمه هغه دغه د فانما طالبان چې په دې ښه پوهېږي فانما د حسر دپاره دا مختصر و مطول په دغو کې راځي ده چې دا هم حسر راولي چې د خدای پاک دا کارونه چې کوي دا فیصلې چې کوي بس دا خبره کې منحصر ده چې کن فیکون دغه او دغه خصوصیت الله دی بل چاته به دا خبره ثابته نه وي چې خدای الله پاک په ځان پسې مختص کړه چې مختصه کړه بارونه الله پاک د زوی مستغني شو که چېرې دغه خبره په الله پاک پسې مختصه نه سي بل چاته هم ثابته سي نو خو نور خلک هم د زوی څه مستغني سي بل چاته هم باید د زوی څه برعکس ثابت سي چې اختصاص راغی اوس هغه مسله مهمه ده پر رابر ناصر لپاره ګای خلک دلته ناست دي باره د یو بل بزرګه څخه یې بولي د یو پیره څخه بولي دلته امداد ځینې غواړي وایي راورسېږي دغه شاه ولی الله رحمه الله په دغه قول کبیر وایي برای دغه یې د شرک خبره به راورسېږي په کومه معنا راورسېږي دی دغه ځای پوښتنه ځینې وکړي چې څنګه رارسېږي رارسېږي دا معنا ستا ټلیفون ورله سره دی اوري چې د سره وایي دا ستا خبره باندې څنګه رارسېږي کوم کومک در کوي ته خو معلومه شوه چې د داسې امداد غواړي د کن فیکون قدرت ورته ثابته چې معنا د هغه ځای څه زما خبرې هم دغسې بې سببه بې ټلیفونه بې هر شي اورې د دې ځای زما ناره به در ورسېږي او ته چې د هغه ځای امداد ما ته راکوې نو خو هم دا معنا نو خو دی نه لښکرې لري هېڅ نه لري د سره دا د اورېده ده نو څه د امداد درک معلومه شوه چې د کن فیکون قدرت الله اسلام علی ورسېږي د الله څخه ما سوه نور څه چې خلک کارونه کوي هغه به څه پکښې استعمالېږي هغه به اسباب پکښې استعمالېږي په خبره خو اوس پوهېدلي نو دغه غایبانه امداد یو دا یې دلته حاضره ناست دي ورته ازما امداد ورته هغه د کن فیکون نه دی لاندې خو هغې ستا خبره اورې مخامخ درته ناست دی او هغه د اسباب دي یا یې په یامه یا یې په بیلچه یا په اوبو یا په پیسو یا په خوراک یا په ډوډۍ خو هغې ستا امداد کولی شي او چې دلته نه یې مثلا چې د سپارو څخه بغداد کې دی سړی ته په دې د څه شي نه وایې یو دا دا رقم چې الله پاکه ستا و دربار ته دی وړاندې کوه دا خو نو بیا د خدای څخه پاسخ باندې داسې نو چې دا دوه بیا سره جلا کړي دا هغه رقم نه دی چې په دې هم سړی کافر کېږي الله پاکه ستا و دربار ته دا ستا نیکان شفیع کوم الله پاکه د دوی په واسطه باندې ما باندې رحمت وکړه دا جلال یو دا دی خدای که سره ستا یېر دی هغه یا د یېلانه ده ته وارارسېږي دوی څنګه راورسېږي دغه ځای کې وایي دا خبره ویني خطرناکه ده ته بس استفهام شي نو تر دې چې پسې ورتېر سي بله خبره طالبان ته دا خبره د کن فیکون خبره ده دا د کن امر چې ورلره کول کېږي په دغه ځای کې یو سوال دا ورګېږي چې ښه د کن کلمه چې ده
دا حادثه ده که قدیمه ده چې علاقات دا کارونه د کون په کلمه سره کوي که دا قدیمه شي نو چې کوم شي ته دی علاقات یې پیدا کوي نو هغه ګرد شي باید قدیم شي پخواني شي دا هم د ازله او دا چې دنیا خو ټوله موږ حاجي مسلمانان وایي چې دا دنیا خو حادثه ده نو که د کون کلمه قدیمه وي د کون د خبرې څخه نور شیان مخالفت نه لري نو چې الله تعالی د کون کلمه قدیمه ویلې چې قدیمه یې وویله خو ټول شیان ورسره قدیم شول که ته دا حادثه ولې واده نه پیدا ده نو چې نو پیدا حادث شیان خو بیا خپله بېرته د بل کون ته امر ته ضرورت لري چې هغه ته چې د کون ټول استعمال کړي برابر نو دا کون ته پیدا شي ولې دا چا پیدا ولې خدای چې هر شی پیدا کوي خو په یو امر د کون یې پیدا کوي زما په سوال هېڅ اوس پوهېږي که دا قدیمه شي هغه شیان چې دا نوي شی چې دا مکون دي چې جوړېږي په هغه باید دا قدیم شي او که چېرې دا کلمه حادثه شي خو دا داخله و بل امر ته ضرورت لري چې کون و چې دا کلمه جوړه شي او په دې سره بیا نور شیان جوړېږي د دې دپاره جواب دا دی چې باره وایي د کون کلمه چې ده که دا زه حادثه کړم ته بل کون ته محتاجه کېږي هغه خو بیا حدیث دی بل کون ته محتاجه کېږي چې دغه چې زه حادثه کړم هم دا چې ده فقط په اراده د علاقات پیدا کېږي ده دې ته د کون تورې نه استعمالوي دا نور مخلوقات چې پیدا کېږي هغه ته د کون کلمه استعمالېږي هم دغسې کون به نه وي دا موږ چې د خوله وایو زموږ د خپل چې راوځي چې هغه د علاقات سره مناسب وي هغه چې د کون کلمه ورته وایي مګر هغه کلمه چې علاقات ورته وایي هغه چې د هغه نه د خپله بل د کون امر نه غواړي دا یو جواب بل جواب دا دی چې خپله د کون دا کلمه دا قدیمه ده که ته کائنات سره قدیم ګرځي و تعلق یې حادث دی دا خپله قدیمه ده تعلق چې تر هغه مخاطبه پورې اړه لري تر هغه پورې هغه چې حادث دی نو هغه شیان حادث ولا نه قدیم کېږي خپله دا قدیمه شوله ولې خو دا چې پخوا وه د دې سره نو مخاطب هغه مال کې قدیم وبولي هم سي که ته خو دا شیان قدیم ګرځي هم بیا تعلق حادث دی او که دا مساجدو څخه د الله خلق منع کول پر هغو باندې الله پاک را وکړي چې دغه ضرورت ورته ضرورت نه لري هغه دغه کون چې پیدا کېږي هغه فقط په اراده الهي پیدا کېږي د کون بله کلمه نه غواړي دا جوابونه ختم شول نو اصلي خلاصه د خبرې دا راوتل پر یهودو پر نصاراو نن مې دې خواته امر کړی وي سبا مې هغه خپل رسول امر کړی پخوا یې ویل مقدسه کوه چې وکړه بیته کړي بل شرافات اولادونه ثابت کړل په څلور ځله الله پاک خپل استغنا ثابته کړه چې زه اولاد ته محتاج نه یم دغه کسان ظالمان چې ماته د اولاد نسبت کوي دغه کې نور تحقیق هم د اولاد شته خلاصه دا ده چې برای الله پاک کوم څوک موجوده یي د الله پاک جنس وي که بغیر ولې خو غیر جنس وجه او که داسې خدای ورته داسې زوی ورته وایي چې هغه د خدای سره جنسي مماثلت ورسره ولري عشان نو که د خدای پاک مختص صفت څه شي دي اختصاصي صفت واجب الوجود نو چې واجب الوجود د خدای پاک اختصاصي صفت دی علم غیب د خدای پاک اختصاصي صفت دی په دې کې وایي که نه وایي که دې پکې کې وایي خو هغه اختصاص پوه خو هغه اختصاص د خدای په دې کې مادي راغلی هغه صفت مختص الله پاک ته مادي وجوب الوجود راغلی که نه پکې وایي خو جنس نو عقل هم دا وایي چې الله پاک څه دي هغه اولاد نشي جوړولی هېڅ په دې کې مشتکافه و تماثل شدید دا پکې څه غلی منزه دی